د استخارې په باره کې یو درې خبرې پیژندل ضروري دي. اول دا چې دا استخاره ولې کیږي، دویم د دې اهمیت څه دی، او دریم د دې طریقه څه ده. اولنۍ خبره چې دا ولې کیږي، دا د دې لپاره کیږي یو مؤمن بنده دی، هغه د یو کار اراده کړې ده، دکان کوي یا یو روزګار شروع کوي یا یو په سفر باندې ځي یا یو رشته کوي، او دا بنده په دې کې سوچ کې دی چې یاره زما دې کار کې به زما دپاره خیر یې که نه به. نو د دې لپاره عمل په حدیث کې راغلی دی استخارې، چې دا بنده به استخاره کوي. دویم د دې اهمیت څه دی، نو د دې اهمیت په حدیث کې راغلی دی. جابر بن عبدالله رضی الله عنه فرمایي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنګ ته استخاره داسې زده کوله لکه څنګه چې موږ ته به یو سورت د قرآن زده کوو، یعنی دومره اهمیت به رسول الله صلی الله علیه وسلم استخارې له ورکوو. درېیمه د دې طریقه څه ده، نو د دې طریقه اسانه طریقه ده، 2 رکعته نفل لمونځ به وکړي او د هغې نه وروستو دعا ده، په حدیث کې راغلې ده، هغه دعا به ووایي. د هغې دعا الفاظ داسې دي: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر دې ټکي ته چې کله راورسېږي نو خپل حاجت به دلته ذکر کړي. هغه حاجت که په عربۍ کې نشي بیانولی، په پښتو کې به ووایي چې دا پلانې کار کومه، دا کار خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فیه. و ان كنت تعلم ان هذا الامر، دلته به بیا دا خپل کار ذکر وکړي، کوم کار چې اراده تا کړې ده. شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لی الخیر حيث كان ثم ارضني. دا دعا به ووایي. د دې نه وروستو به ستا الله پاک په زړه کې یو میلان ور واړوي دې کار طرف ته، یا به دا ستا زړه د هغې نه الله را واپس کړي، وبه ګرځئ دغه کار نه، ځکه هغه کې به ستا دپاره خیر نه وي، یا به ستا زړه الله هغه طرف ته مایله کړي، نو ته به هغه کار وکړي، الله به پرې تا قادره کړي. بیا استخاره کې دا لازمي نه ده چې دې کې به ته خوبونه ویني، خوب دا ضروري خبره نه ده. دویم د استخارې دپاره څه وخت، خاص وخت هم شرط نه دی چې مثلا ماخوستن به یې کوې، بعضې خلکو یاره دا به ماخوستن کې او د شپې به یې کوې، پلاني ټایم به یې کوې، دا شرط هم وله نشته. او درېیمه دا ده چې ته تکرار د استخارې هم کولی شي. یو ځل دې دا استخاره وکړله او د هغې سره ته مطمئن نه شولې، بیا یې وکړه، بیا یې وکړه، تکرار یې وکړه تر دې پورې چې ستا زړه میلان یا هغه طرف ته ور وګرځي، یا ته یې ستا دا زړه الله را واپس کړي که چېرته پکې ستا خیر نه